نو زمونږ د دواړو جهان او مبارک سردار له خدای دومره معجزې ورکړي دي چې هغه د شمیر نم زیاتې دي. جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په خصائص کبرا کې زر شمیرلې دي. امام بیهقی په دلائل النبوه کې 1400 شمیرلې دي. او علامه نووي هغه وی 3000 دي. خو زموږ علما کرام چې کوم تحقیق کوي نو د پیغمبر علی السلام معجزې د شمیر نه زیاتې دي. دا چې چاته څومره معلومې دي بس غیر جمع کړي. د ټولو نه غټه معجزه د پیغمبر علی السلام قرآن شریف ته د لوی دلیل نه. ولی را معجزه ده ګوره چې نازلې ده به یو جدا شان سره قرآن شریف نازل شوی. بیبي عائشه صدیقه فرمایي وی چې په پیغمبر علی السلام به وحی نازلې ده. لقد ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد چې سخت یخنه کې لکه د جنوري او د دسمبر په میاشت کې به قرآن نازلې ده. او موږ به د پیغمبر علی السلام وجود تا قتل نو ان جبینه لا يتفسد عرقا د تندینه به د خولو قطار لاندې روانو. د انسان په کلام کې دا زور شته نشته. د یو معجزه شوه د قرآن معجزه چې د حضور پاک د تندینه خولې بیاي. او زید ابن ثابت وی یو ځل د نبی علیہ السلام رون زما د رون د پاسه پروتو او دې کې قرآن نازل شو. وی کادت فخذی ان ترضى وی قریبو چې زما د رون دې مات کړي. دا یو معجزه شوه. یا تر نن پورې قرآن شریف کې محفوظ دی. یو آسمانی کتاب محفوظ نشته او قرآن شریف محفوظ پروت دی. دا د قرآن یو معجزه ده. یو داسې یا تر نن پورې د قرآن شریف د یو رکوټي صورت مثل چا جوړ نه کړ. الله دې اعلان کاو قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وی دا ټول انسانان او پیریان یو ځای شي د قرآن مثل جوړ کړي چې خوان دیونه کا. نو بیا وی دا فاتوا بعشر سور مفتريات وی دا لس سورتونه جوړ کړي چې خوان دیونه کا. وی فاتوا بسوره من مثله وی دا یو سورت جوړ کړي. پټې نه سورت ان اعطيناك الكوثر تدې برابر یو صورت خو جوړ کې نو پاغیم قادر نشو. ترنه پورې چیلنج د دنیا کافر ہوتا د قرآن د رکوټي صورت برابر صورت نشي جوړولې. دا د قرآن معجزه درو ډېر زیاتې دي خو یو څو غټې د تمخ کې کو لکه د حضور پاک مبارک یو معجزه دا و چې حیوانات وسره خبرې کړي او خپل فریاد یې وته پیش کړي. په یو سفر کې نبی علیہ السلام روان یو صحابي یو اوسېونی وښکار کړه. هغه اوسې علی نیغ نبی علیہ السلام ته زور کو ځانې پیغمبر علیہ السلام ته رانږدې کړ. وی دا الله رسوله وستادي مرګري ځخکار کړي او ایدل ته یو غر دی او پاغه کې یو غار دی پاغه کې د ما شومان واړه واړه بچی دي. نو که زستادي مرګري عذاب حکلم الاله کلم نو دماغه بچی بدلوږي مړ شي. وګړي هغه ما شومان بچی نو تدنه ما خلاصه کا چې دا خپل بچو له پې ورکم نو بیا بدل راشه. پیغمبر علیہ السلام مبارک وته فرمایل وی پتا سه یقین دی ته خو زمانه اوس د دې د نیولې نو پتا سه یقین دی چې د اخلاص کم او بیا براش کبي اران شي. وی دا سه قسم بد تو خرم چې په مخ د زمکه بداغې نه مضبوط قسم بلني. وی وایا وی خکه زه واپس رانلم نو ما د خدای پاک د قیامت پر ورځ د حرام خورو په سب کې پازني. اوهو ډېر خطرناک او مضبوط قسم دی. ډېر مضبوط قسم. وی پرېږه اوسه پرې خو دا اوسه په منډه لاړه غرتا اغارته نه نوتا خپل بچو له پې ورکړ نو واپس رااله. چراله نه نبی علیہ السلام ته ودرې دا حضور پاک هغه صحابي ته وی دا اوسه پرې ده معلومیږي د دې ماشومان بچی دي. نو کدا تعالی لکه خو هغه بچی به ځای شي او بیا غټ اعلان وکړو په کلم چې تاسو ښکار کوي نو په داسې ورځو کې به نه کوي چې د دې مارغانو واړه ماشومان بچي د بچو په ورځو کې مخکار. دا دی وګوره اوسه ده او د پیغمبر علیه السلام سره خبرې اوس بل چا سره اوسه خبرې کولی شي. دې ته معجزه وه. داسې کار د پیغمبر علیه السلام نه څرګند شو د هغه په مخ کې څرګند شو چې هغه د بل چا مخ کې نشي څرګند. یو ځل نبی علیه السلام تشریف فرما یو اوښ راغی. اوښ نیغ را روانو خلکو شړه نبی علیہ السلام پرېږي دی اوښ فریاد راوړی او نیغ د پیغمبر علیہ السلام مبارک مخې له راغی او سملاس او د اثر د حضور پاک په دې خو مبارکو کې او اوبرلې ده او د سترګو نه اوښ کې روان وی د اوښ مالک راوړی
دی اوخ ما ته فریاد وکړه. راوی غوښته مالک یې راوست، وی ستا دی اوخ ما ته فریاد وکړه، ته پې کار ډېر کې او ګیا نه ورکې او ډېر یې ستړی کې. وی او صاحب بلکل همداسې کوم. وی ښه نن نه پس به داسې نه کوئ، په دې سارو کار کوئ خو ډېر یې مه ستړی کوئ، چې لږ دمی نو کار نه بندوئ، او چې کار پې کوئ نو ګیا اوبه م وله ورکوئ. دارنګې په یو سفر کې روانو، یو اوښ چا د پړي نه نیولی و، اوښ چې نبي علیه السلام ولید نو پړی شلو او پیغمبر علیه السلام ته رانږدې کېده، زور یې لګاو، مالک راښکه او دې نه منع کېده. نبي علیه السلام ته یې مخ راواړو، وبرلېد او سترګو کې اوښکې وبهېدې. حضور پاک مالک ته ووایي چې ستا دې اوښ ما ته فریاد وکړه، ته پې مشقت ډېر کې او ګیا او خوراک وله کم ورکې، داسې به نه کې. داسې ډېر واقعات دي چې د حضور پاک مبارک سره حیواناتو خبرې کړي. خلک وایي که نه چې سلیمان علیه السلام سره به مارغانو خبرې کړي، دا بلکل ټیک ده. سلیمان علیه السلام هم یو معجزه وه چې خدای پاک د مارغانو په جبو هغه پې کړی و. دا د حضور پاک هم معجزه شو. د هغې نه علاوه دا خو لا نبي علیه السلام دی، د صحابه و کرامت وګوره. د نبي علیه السلام یو صحابي دی حضرت سفینه رضی الله تعالی عنه، په یو ځنګل کې وی روانو، وی تلم لار رانه غلطه چړه، وی یو زمری مې ولید، وی زمری چې زه ولیدم وی بس په ما را حمله کېده، وی چې زمری ما ته څنګه ځان جوړ کړ او په ما را حمله کوي، وی ما فورا زمری له آواز ورکړه چې ای زمریا زه د نبي علیه السلام خدمتګار او د هغه خادم یم. وی چې دا مې ورته وی زمری غلی شو، یې خوله وازه کړې وه او ما ته حملې ته ځان جوړو، یې خوله بنده کړه او لکې ښکته کړه او نیغ راغې زما خواله او تاو شو. زمری نیغ داسې روان دی، زه خو ته یریږم. وی بیا زمری واپس شو، هغه دا بلد سپي انسان ته لکې ترنګی که نه ترنګی، وی دغسې لکې ترنګی او بیا په لار روان شو. وی زه خو یریږم، وی بیا واپس شو ما ته ګوري او بیا روان شو. وی ما وی چې داسې معلومیږي لکه زمری ما ته جوړ لاره ښیي. وی بس زما نه مخکې دی زه ورپسې یم. وی ما ته شاته ګوري او زمری مخکې روان دی او ما ته ګوري، مخ راړی او بیا ځي. وی نیغې لارې ته یې برابر کړم، چې نیغې لارې ته یې مخامخ کړم، زمری رانه واپس لاړ او زه په نیغه لاره. حضور پاک ته دا حال. ګوره د نبي علیه السلام یو خادم صحابي هغه ته زمری دکه د خدمتګار غوندې لار، د نوکر غوندې لار ورته ښیي. دا د نیکانو خلقو کرامت، دا د دې نیکانو کرامت خدا هم د پیغمبر په حق کې معجزه. زمارونو په یو سفر کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې ژوند نو کافرانو سره جنگ جګړه رااله او پیغمبر علیه السلام ډیر پریشان د مکې نه بار ووت. چې بار څنګه ووته نو یا الله وی زه خو نن ډیر پریشان یم، خدای داسې یو مسله ما ته راپېښه که چې زه پې خوشحاله شم، نن ډیر پریشان یم او وجود یم زخمی و. حضرت جبریل علیه السلام ولا راغی، وی ولې؟ وی ډېر خفه یم چې داسې یو مسله اوس یو شی پېښ شي چې زه پې لږ خوشحاله شم. وی ښه خدای پاک تعالی دا طاقت در کړی دی چې دې اونه کې کومه اونه ته د څانګې نه نیسي او ځان پسې راکاږي تر پسې به راځي. یو اونې ته ورمخامخ شم، چې ورمخامخ شم نو اونه مې د څانګې نه ونیوه، زه ترې مخکې یم او اونه ځمکه سیرلي کېږي او ما پسې نیغه را روانه. او د تعجب خبره دا ده چې اونه مې څنګه د څانګې نه ونیوله نو اونه را ټیټه شوه او څنګه چې انسان ته سلام کوي دغسې ما ته وایي السلام علیک یا رسول الله، د خدای رسوله په تا دې سلام. جبریل علیه السلام راته وی اوس څنګه؟ ما وی چې بس اوس ډېر زیات خوشحاله، زړه مې خوشحاله شو. دغه رنګې په یو سفر کې نبی علیه السلام روان دی او د اودسماتي ضرورت یې راغی او د پردې څه شته نه چې ورته کښېني. اواز یې وکړه داسې مخامخ یو اونه وه، هغې ته اشاره وکړه او یو بله اونه وه، هغې ته اشاره وکړه. یو اونه هم په منډه را روانه او بله هم په منډه را روانه. ځمکې یې شلوله او دواړه اونې رالې او دا اونې په ځمکه ټیټې شوې، سور یې جوړ کړ او پنۍ یې جوړه کړله. نبی علیه السلام ورته خپل حاجت پوره کړ چې پوره یې کړ. یوې ته اشاره وکړه، یو هم خپل ځای له لاړه او بلې ته اشاره وکړه، بله هم خپل ځای له. جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي الیه علی ساق بلا قدم.
چې اونې ته آواز وکړ نو بیا د قدم او د خپې نه اونه په تنه را روانه و نبی علیہ السلام له خوا له نبی علیہ السلام فرمایي د نبوت نه مخکې چې په لاره تلم او کومو کاڼو به په ما سلام اچوي اوس هم ماته هغه کاڼي معلوم. دا د حضور پاک معجزه ده. بل د دنیا یو ساینسدان خو یې ونه ونیسي او ځان پسې دې راکاږي چې ورپسې راشي. یو یهودي راغی نبی علیہ السلام ته کېنه وایي زه مسلمانېږم خو د پیغمبر یو معجزه وي نو ستا څه معجزه شته چې ماته یې ښکاره کړي. نبی علیہ السلام لږ سوچ وکړ بیا یې وایي او شته. وی څه معجزه راته ښکاره کړې؟ وی ښه که د اونې دې غونچک ته زه اشاره وکړم او دا را اونې نه راښکته شي او دلته ماله راشي بیا به مې پیغمبري ومنې. وی او نبی علیہ السلام اونې ته اشاره وکړه د اونې هغه غونچک نیغ راته د پیغمبر علیہ السلام مخکې راکوز بیا ورته اشاره وکړه غونچک بیا خپل ځای له ورسېد. یهودي خدای مسلمان دا یو معجزه شوه د نبی علیہ السلام. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي وی یو ځل د مکی زندگی دا بی پیغمبر علیہ السلام د مکی د کافرو نه ډېر زیات تنګ شوی وسره حضرت ابوبکر نو یې زه د مکی نه باروم یو کافرو د عقبه ابن ابي معيط ګډه چیلې مې سرول. وی نبی علیہ السلام او حضرت ابوبکر دواړه مال راغله. وی ماته وی چې دا یلک پیرا باندې اوس وی ما ورته وی چې زه خو پیدر باندې نشم سکلی دا ګډه چیلې زمانه دا خو زما د مالک زما پکې یو خپل نشته تاسو باندې څنګه پیوس. وی نبی علیہ السلام او فرمایل چې دا څه چیلې پکې شته چې هغه چیلی سره نه ملو شوی مال شوی نه مې چې او وی دغه بچی راول نو یې زلالم یو بچی مې راوسته ولا بالکل پټې نه بچی و مال شوی نه و چیلی سره نه و ملو بینیغه مې راوسته نبی علیہ السلام ته مې ودرول. وی پیغمبر علیہ السلام وی لوخ راواله وی ما سره د کانی لوخو د کانی د عربو بکره د لرګي لوخو کله ولا کانی لوخو الوخه مې ولا ورکا. وی نبی علیہ السلام مبارک داغه په غلاس پته شو باندې هغه تو باندې ګوتی وانه غلان جو پر سیدا شي غټ شو وی هغه لوخه ته ډک وی مال امراکل حضرت ابوبکر صدیق مسکل او وی په خپل هم اوستل وی بیا په غلان باندې ګوتی واله وی واپس چې څنګه واقص شو وی په دغه ورځ پېښم دا رښتونه پیغمبر دی بل څوک داسې نشي. او د هجرت په سفر مې د ام معبد قصه نه چې هغه پکور کې مرنزوره چیلې و او پیغمبر علیہ السلام مبارک ته اوچاوه څومره پیغشتي داسې خوراک کې ډېر برکتونه. حضرت انس وی نبی علیہ السلام مبارک ډېر زیات اوګیو وی دما پلارو پلندر ابو طلحه وی کور تراغه وی دما مور ته ام سلیم ته چې ام سلیم د خوراک د کرستشتا ایوانه وی قسم دې په نبی علیہ السلام مې دا سلوګولې د چډیر زیات اوګې او دی خي طرف ته اوګس طرف ته د لوګي نه کانی تړلې د درد دونه. ام سلیم وی چې بنکر خپل سنشتا خدای یو سو ټوټې د اوربشو د ډوړې پرتی هم ډکرې وی ما ته وی راشه نسا دا ټوکړي نبی علیہ السلام لا یوس او پټې والا ورکه چې بل څوک ته خبر نشي ځکه نبی علیہ السلام خو سخی ډیر زیات هغه کې سخاوه نو قبل څوک ته خبر شو په خپل به نه خو نور له به ورکی نو زما مور لو پټه راکوز کړه او هغه ډوډۍ د لو پټې په یو طرف کې وتاړله او ترخ کې را لکه خاو او د لو پټې بل طرف زما د سر نه تاو یادو څوک په پینش وی چې د سنگرالم او نبی علیہ السلام مبارک ته مخامخ خدریدم را باندې پیش یلکه ابو طلحه را لګلې ما وی سیب وی خوراک یې در کړې ده ما هغه انکار نشو کولی ما وی او سیب وی خذل ارشا کورتا او موږ درلو وی پیغمبر علیہ السلام سره دغه اتیا صحابه کرام وی زه چیزو ابو طلحه ډوډۍ کړې وی ما من نکړې لار د دروازې نه مخ راغې انا سوال رااله وی مې چې نبی علیہ السلام خو صحابه را مخ را پسان پس را روان کړ ټول رااله امن دلال کور بیبي ته الوي وی نبی علیہ السلام خو ځان سره چې څومره صحابه ټول را روان کړی دي حضرت انس ته وی تا وته ډوډۍ خولې ده او ما خو وته خوله
بس بیا خدای پیچوکاری پیش وی چې څنګه راغی نبی علیہ السلام منکرا صحابه کینو او د دې سره انګول شتا مونږ یې نه سه بنګولې هونی یو مشک دی او هغه د غوړو لړلې دی غوړی پکې نشتا اصل لړلې دی نور څه د خوراک نشتا پیرا کلام مشک وی نبی علیہ السلام هغه ډوډۍ راواغشت او یو غټ لوخي منکر چې هغه باندې به اتیا لس کسان کې ناستېدل نو پاره کې هغه ډوډۍ واړه واړه او هغه د سرمد لوخي د غوړو لړلې خو پیژنې کنه یو چې غوړی پکې پراتی بیګی یو اصل لړلې په لاس ته را جدا کې او بیګی ته نه هغه لړلې لوخي هغه په د پاسه را الاوړې کو هغه له زور ورکړه هغه نه سغ غوړی پیرا په لاسو باندې را جارو کړل او په ډوډۍ د پاسه واچو ډوډۍ په لګلم تک وی ماته ورشه لس کسان راوبل وی لس میرا غختل وی ډوډۍ خوړه وی بارو وتل وی لس نور راوړه لس نور رالل هغه خوړه بارو وتل لس نور وی اتیا کسان غون ماړو شو او هغه ډوډۍ د غوړو ډکه داسې پرته ولکه چې چاګوتی نیورو حضرت انس ته چاته پوسو کو په څومره کسانو ډوډۍ خوړه وی په موقع خو اتیا کسانو وی قسم دې ک یو لکو ام په مړېدل اے معجزه شو حضرت جابر رضی الله عنه فرمای غزوه خندق کې اوسو معجزه شو غزوه خندق کې نبی علیہ السلام خندق کنيست ځکه کافر ډیرو مسلمانان کم لزدر کافر په مکه راغلي تو خندق یې کنيست چې کافر په مدینه را دن نه شي یو ځای خاص یو دوه طرفونو ته غرونه او بل طرف ته اوار میدانونو په اوار میدان کې خندق کنيست چې کله خندق کني نو یو ځای پکې دا سره و چې هغه ډیره کلکه داسې خوره ولکه دا شګي چې یو ځای کې دا ترله چې وته وي کلکه ځمکه راووت خو دی وته عربی کې نبی علیہ السلام په صحابه راغلل به سیب نو خندق روان دي پاسانه او کنيسته شو او دا یو ځای نه کنولې لم پېشین شو پکې پټه اوس په نه داخل نه کوي ویزه درځم پیغمبر علیہ السلام مبارک راځي او دا خېټه مبارکه په صادر باندې تړلې وی مونږ له ګینتري ورکړه خدال ګینتري وی چې چې دکلو بسم الله وی او سره د الله اکبر आवाज وکړه او غزارې ورکړه نو هغه دیګه چې وا درې مې صداسه عبیده لکه د شګو پشان یو رڼا چې اوچته یو داسې رڼا چې مونږ ته مدینه ټول ښکارا شو پیغمبر علیہ السلام او فرمایل چې پدې رڼا ما ته خدای پاک فارس وکړ ایران الله وی چې دویم ځلې خدالو چت کا انتری او بیا بسم الله والله اکبر او درځي ورکو نو دوی مې سم لکه د شګو بینه ما ته خدای یمن او شام د علاقې ته خدای پاک شام چې دریم غزارې ورکو وی هغه تیګه داسې شوله کټوله شګه چی دا غي نبی یې رونو چته شو یمن راته خدای دا کوم زینه چې نبی علیہ السلام ته خدای په دې رڼا کې وخو دا الله اشاره ورکړه چې ستا حکومت ستا دا امت دا به خدای دې زینو ترسي کومه غسیش بدرو غزارون هغه غټه تیګه ترله چې وته وي خو خټه دا قسمه چې کله کشي لکه د شګو غونډه وبین دا یو معجزه شو دې مسوا وی نبی علیہ السلام ډیر زیات اوګیو وی داسې اوګیو چې په دې خي طرف ته امکان تړلې او ګس طرف ته امکان ویلالم بیبیلا ما خځه ته چې خځه د حضور پاک می داسې حالت ولید چې صبر نشم د خوراک سشتا نو یو راکوټه کورنۍ چیلو کې پټنه کورنۍ چیلو کې چې پټنه وي او اوچې مال شویم ني ته نه غوخه وي یا ته 3 کیلو یا 4 کیلو یا 15 کیلو دي دا پټنه او ما وی چې دغه شتا د اوړه په دا وربشو لک شانته ولشت یو ساعت تقریبا یو 3 نیم کیلو به مې خلاص وکا دا وربشو لکا او دا وړه واغه او دا چیلو کې الالوما او دا غوخه د ټوټه کو چې نبی علیہ السلام د یو 2 کسو سره او غواړو او گزارې وشي وې دا ما خځه زر په میچن کې وربشي واچولې هغه وړه برابر او وړه واغه او یماغه چیلو کې لاله کا سرمن میته وستا او غوخه می ټوټه ټوټه کړه
او بیا مې غوښه ووین په کټوۍ کې واچول اور مې ورته بل وی چې زه د هغې نه اوس ګارېدم زما ښځې وړه غږلي وی ما ته ښځه وایي چې لاړ شه او نبي علیه السلام ته ووایه چې ګورې 3 نه زیات کسان رسوا به شو هسې نه چې ډېر راولې خو سخي دی او بیا وایي چې تاسو ډوډۍ وکړه او کسان پکې وږي پاتې شو وی د لاړم نبي علیه السلام مې پټ ځان مې چې صاحب دقسې دونه اوړه دي ګورئ 3.5 کیلو او دونه پټې چې لوکې ده او ما هغه باندې کړې ده او ته ځان سره یو 4-5 کسه راوله تاسو ډوډۍ وخورئ وی چې دا مې ورته ووی وی نبي علیه السلام دغه ځای نه راپاڅېد او چغې یې کړې یا اهل الخندق یا اهل خندق د خندق ملګرو راځئ جابر ډوډۍ کړې اوس بس او پسونو خلک وی بس د نبی علیه السلام خبره په منډه منډه لاړم وی چې لاړم او ښځې مې ته مې الوي ښځې مې وي چې دا دې سره سوا کړو دا ته ما نه وي چې 3 نه زیات کسان را نه وي وی ما خو ورته وی خو چې اوس پیغمبر علیه السلام ټول خلک را په مخه کړل او چې جابر ته وی ورشه ښځې ته دې ووایه چې کټوۍ د اور نه نه کوزئ او دا م ورته ووایه چې ځان له یو بله ګاونډی راولي چې ډوډۍ ورسره پخېږي وایې دا خو 3 کیلو اوړه خو یو ښځه پخولي ښځې راته ډېرې خبرې وکړې چې تا ته ما ویلو چې 2-3 راوله دا خو د ټول مدینه راوسته ځکه د مدینې چې څومره او شابه ځان له ملګري راوله ډوډۍ پخوي هلته ډوډۍ پخېږي او رانړېږي او دلته نبي علیه السلام مبارک چې مونږ کره کم غټ لوښی وی را باندې راواغېسته او د کټوۍ نه په کاسه باندې غوښه او ښوروا رالي په سمسیم نه په کاسه باندې غوښه او ښوروا رالي او ډوډۍ ماتئ په خپلو مبارکو لاسو او د پاسه پې غوښه او ښوروا اچئ او یې کسان را دننه کړي هغې به خوړله چې هغې به تلل نو او چې د کټوۍ نه به یې سینګ غوښه راوویسته نو زر به یې پې سر کېښود نو بیا به دغسې نور وی قسم مې دې په خدای وي حضرت جابر وی چې څومره د مدینې خلک وو د خندق په جهاد کې وی ټول ماړه شو او وی قسم مې دې په خدای وي چې کټوۍ زمونږ هغسې خوټ کېدله او د تنور نه هم هغسې ډوډۍ را نړېدلې دا معجزه شو د حضور د دې نقشه به څوک داسې پیدا کړي تر ننه پورې نه ټوله دنیا د دې د نقشې او د دې د مثل نه عاجزان دي دې ته معجزه وایي یو سفر کې پیغمبر علیه السلام ته شکایت وشو وی صحابه وګوري وی چا سره سلک ډېر خوراک شته نو چا سره سو یو کس سره یو موټی ستوانو بل کس سره یو موټی ستوان خو پیژنې که جوار میده کی یا غنم میده کی یا اوربش میده کی هغه ګوړه موړه پکې واچي لږ غوندې ستوان یې راوړل او د نبي علیه السلام مخې ته یې کېښود وی حضور پاک پکې څه الفاظ وی او چوف یې کړې وی راشه وړی وی چې څومره صحابه و ټولو ته خپل لوښي ډک یې وړل دا یو معجزه شو دارنګې د اوبو معجزه وه په حدیبیه کې صحابه 1400 کسانو صحابه راغلل نبي علیه السلام ته شکایت وی صاحب کوم کوي د حدیبیه کوي ما لیدلی اوس هم کوي شته او د تیږو ده غاړه ورته جوړه شوې ده اوبه پکې اوس نشته شار دی مکمل وچ دی وچ د لاړم هغه د حدیبیې کوي ده او ګیر چاپېره ده کیکر ده دی غټ کیکر ده اونې دي ډېرې زیاتې اونې دي هغه ده معنی کې پکې د کیکر ونې وي نو یې صاحب کوي خلکو راوځانده اوبه پکې نشته حضور پاک راغی 1400 بلکې 1400 نه 1500 پورې 1500 پورې صحابه اوښان ورسره دي ګډې چیلې ورسره دي اسونه ورسره دي پیغمبر علیه السلام د کوي په غاړه باندې کېناست یو غشی راوویسته وی لږې اوبه راکړې لږې اوبه صحابه ورکړې کوي کې واچوي او خپل غشی مبارک یې کوي ته ورغورځو وی په دې کوي سر کېږدی لږ ساعت یې په سر کېښود وی اوس دې سر لرې کړې وی سکیت یې اوبه څومره صحابه چې ټولو ته اوبه وڅښلې څومره اوښان چې ټول سیراب شو څومره ګډې چیلې وې ټول سیراب شو او چې څومره صحابو سره مشکونه په سفر کې به ځان سره مشکونه ګرځول ټول یې ډک کړل او چې کوي ته هم کتل نو کوي هغسې راپورټ کېده وي اوبه نه وچېدل او په دغه سفر کې نبي علیه السلام مبارک ته چا شکایت وکړي اوبه نه بل ځای کې
وی صاحب تږي شو اوبه نشته وی لږې غوندې اوبه شته یو صحابي ولا یو لوښي کې اوبه راوړې کاسه کې وی دقته دي دومره راکوټې لوښي و چې پیغمبر علیه السلام مبارک په لاس کېښود نو لاس یې پکې نه ښورېده ویښې تنګ و دا لاس مبارک یې پکې دقسې کېښود صحابي وی قسم دی ورته مې کتل چې د نبي علیه السلام د دې ګروتونو مبارکو نه اوبه راپورټ کېدې ویسکې وی چې څومره صحابه و ټولو اوبه وڅښلې او ټولو ته مشکونه ډک په یو سفر کې دغسې بله یو واقعه پېښه صحابه راله شکایت وکړي صاحب اوبه نشته وی دی چې ته لږې غوندې را پیدا کړې صحابه ګرځېدل یو ښځه یې ولیده ښځه په اوښ باندې سوره ده او د اوښ یو طرف ته انډي یو مشک د اوبو دی او بل خوا مشک دی ښځه یې په رامینځ کې ناسته ده اوس هم په دې اس باندې چې یا په اوښانو باندې یو خوا منډي وي بل خوا او د پاسه په انسان ناست دی یو خوا د اوبو مشک او بل خوا منځ کې ښځه ناسته ده خپې یې پکې اوږدې کړې دي خورې کړې دي صحابه ورته وایي چې اوبه دې د کوم ځای نه راوړي ښځه ورته وایي بعهدي بالماء الامس هذا الوقت وی اوبو سره پرون دی وخت ملاقات نشي پرون دی وخت اوبو د ګودر نه روان یو شوارو زبدري وی نږدې نشته وینا وی خبر راځه زمونږ د یو پیغمبر دی غلې بوز وی دا څه کار چې زما کور کې زما په محله کې په قبيله کې چې کوم مشران خلک دی هغه تجارت کوي او واړه ماشومان پاتې یو نار تګي به دا بوله راسو بینه زموږ پیغمبر لري بوز د کوم پیغمبر هغه چې صحابي وته خلک وي نبی رسول الله ته د کافرانو صحابي وي چې ته وته کوم نوم وي وته وای خو زموږ پیغمبر دی هغه لري بوز خله راوسته نبی رسول الله راوسته حضور پاک هغه خدای ته وي بتل دې اوخ نه کوده شه او خپکه ګما او بګول نه کوم لمش خلی اوس پردله او دا غینه اوبر اوارش او چې څومره صحابه او دغوی ساروی ټول سیراب شو او چې څومره مشکونه ټول دې ډکړل اخله تسوي خدای وای وی مونږ توبه غوړې نه دي کمې کړې خپل مشکونه ته یو ګورا الله مونږ لري رزق راکړه مونږ له وبره اخله په خپل وای وی لما مشکونه چې کله صحابه ته وبا غشتلې وی قسم دې چې لاغین رستو ډېر ډکو بماذا په پوینه چې لما مشکونه نور مو پړسېدل دا وګونه ډک یا پیغمبر علیه السلام صحابه ته دې خدای رسول توخه راځم کې چا سره کجوري وی چا سره ستوانو چا سره زيتونو یو ول راځم کړل او خدای واپس په اوښ باندې سوال کړل او هغه سامان یې ورته مخکې په اوښ باندې کېښود ویزا موږ له خدای روزي راکړه کله چې قوم دراله قوم ته وي ته نن لېټ شوې وخت ډېر وانه یاره وي دقسې یو سړی وي ما ورته کتل زما اوبو سره لوبې کولې او زما اوبې غشتې او د دنیا خلک وستلې او څاروي پسې راغلل او مشکونه یې پرې ډک کړل او زما مشکې پوټې کمې نه شوې نور مو پړسېدل مشکونه د اوبو نه وی یا خدا سے کار دی وی دا زمکې دا ګوتې داسې کړې وی قسم دی چې یا خو د اسمان او د زمکې لاندې را دنه غټ جادوګر نشته او یا رښتونی پیغمبر دی دا دوه خبرې سموده پس صحابه براتل په علاقه باندې وګورئ نبی علیہ السلام صحابه ته د دې خدای قوم ته غږ نه کوي نو سره یو وخت احسان کوي په نورو خلکو به امنیت کولې او د دې خدای قوم ته غږ نه کوي خدای قوم راغون په تاسو ته پته لري چې مسلمانان د دې زمونږ نه ګیر چا پیره په خلکو عملي کوي مونږ ته غږ نه کوي دا قصدن ګوري مونږ ته غږ نه کوي ځکه ما ول یو وخت یو بور کړی وګوره خدای ورکړي خدای باندې شو راځي دا رښتونی پیغمبر معلومیږي دا جادوګر نه دی چې مونږ مسلمانان شو نو دا هغه خدای په وجه خدای دا هغه ټول قوم مسلمانان په یو موقع نبی علیہ السلام له صحابي لوړای کړو چې وړه خو چیرې ولا لال چې وړه خو غاډو کې پزما کا ورده نبی رسول سلام هغه صحابي ته ویل کړه غاډو کې راغون کا غاډو کې په واپس راغون کا چې راغون نکړل نبی رسول سلام به پاس الله سره خدای ته واپس چیرې جوړ کړ ولې حضرت عیسی علیه السلام به مړي جمع لیکو خدای په حکم دا یو معجزه ده نبی رسول سلام یو صحابي وای بیمار نبی رسول سلام یو تولیه را کړو
تسپاک د لاسونه چې پیوچي تولیه نو تولیه چې خیره نشي څه به کوي وسره انځي په قسم دې چې به کله خیره نشوا بما به تنور کې ومانډل وی چې واپس به میرا وستا نو یې صفا شوی تنور کې شي سولي ما ګوره چې کومه تولیه د حضور پاک د وجود مبارک سره جنگیدل د اورې نه سوځي نو کوم صحابه کرام چې د پیغمبر علی السلام خدمتونه کړې او د حضور پاک لاسونه او تندي مبارک یې خپل کړی دي راغي بس شان دا د حضور پاک معجزې د دې علاوه حجۃ الوداع په موقع نبی علیہ السلام خو خانه لالو سخی خو دومره زیات و چې د حد نه و سخا خو په ختم سلو خان په خلک نن سبا چې حجو کې یو ګټ تم پتندي کیندل دغه ګنجي پیدا کړ پوری تب ارزان نارزان لاله څونه ټول نارزان او نبی علیہ السلام باندې یو ګټ کې چې یو ګټ حلال کی او سلو خان حلال سلو خان په عمره کې مستحب دي که څوک ساروی حلال کی په عمره کې ساروی واجب نه دی او د عمره القضاء په موقع پیغمبر علیہ السلام شپېته ساروی حلال کړي او د حدیبیه په عمره کې او یا ساروی حلال دومره خو صحیح بخاری شریف کې حدیث دی چې کله هغه خان ذبح کول از مغامخ ځان ته ودرول او ذبح کول نو یو اوخ په بل اوخ نه مړې مخکې کول چې ما د مخکې حلال ساروی تسبیح حلالولونه او هر یو اوخ په بل نه مړې مخکې کولا چې ما د ټولو نه مخکې حلال دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت جابر وای رضی الله عنه پلار مې مړ شو او بلا قرض په پاتې وی د قرضدارو نیټه دا و چې کجوري کله پخې شي نو در ورکوه دې کجوري چې زمون کله باغ پخې شوې نو یې دلارم کجوري مې وکړې نو زما د قرضدارو قرض په نه خلاصې بالکل پټې په نه خلاصې نو ایمان نبی علیہ السلام ته چې دا قرضداري راغونډوم او سپاره شو زما دا ټول باغ ځان له دوی شو کېدا د دوی شو او چې باقي کم پاتې شي زما پلار ته په قرضداري مې باغ سره واستل په قرضدار ورته چې دا بچا چلا ورکې دا خو زمون بلا کجوري کی دا خو دې قرضداري نه کی دې سره بس کو او دا خو بس سیزن بیا تیریږي بیا بس کو کار هوتا ته مونږ شو کړه یا به مونږ له کجوري پیدا کیا پیسې پیدا او دې قرضدار او کجوري لري لګي دې کې نبی علیہ السلام راغی چې څنګه راغی قرضداري پوي شو چې پیغمبر علیہ السلام سفارش کې مونږ په مونږه په مستر کې راوېست او د نبی علیہ السلام نزان له راته اشاره شروع کړې چې ګوري بخوره نه حضور پاک ډېر وخیا اپوي شو چې پوي شو په ماته ودا سیو کا د باغ څخه کجوري ټول ورو شو کا او د کجورو خو مختلف قسمونه هر قسم جلا جلا کېره وی هغه کې چې څومره قسمونه د کجورو می جدا جدا ډېری جوړ کړ نبی علیہ السلام زما په باغ کې گذشت او چې د خو برا پاسه قرضداري استاد دي دا ټول د یو قرضداري نه کی پیراغه چې کم پکې لوي ډېرو پیغمبر علیہ السلام دا غینه چکرو بیا ما ته وی چې راوړه لوخه دې له په حق ورکړه وی چې لګیالي یو کس نه هغه حق ورکړي هغه ته استاد پرشوي یو ځان بل ته استاد څومره دومره هغه لګیالي په قسم په خوده چې هغه نور ډيري خو سالم پاتې شو هغه نه په کوته یو نه او چې پاکم ډيري سره نبی علیہ السلام ناس او قرضدار ولته ورکولې په پاغه چې ما وته قتل یو کجورم پرې کمانو دې ټولو قرضدار او قرض خلاص بلال ما حضرت عمر تعالی چې دا چلو شو بما ته وی چې کله پیغمبر علیہ السلام د ډيري نه تاو شو دې پېښو دې کې بخوده برکت دي دا رسول الله مبارک معجزه لاس یو ځل کانی راوړل حضور چې کانی راوړل تر کانو سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان حضرت ابوبکر صدیق له ورکړل هغه لاس کې تسبیحات حضرت عمر له ورکړل هغه لاس کې تسبیحات حضرت عثمان له ورکړل هغه لاس کې تسبیحات وي او بیا هغه لاس کې تسبیح بند صحابه سوي په زمونږ د قسم په خدای وي چې موږ د نبی رسول الله سره ډوډۍ خوړه نو موږ به د ډوډۍ تسبیح په خپل اورېدل سبحان الله ثم ډوډۍ خورم هم دا تسبیحات اورېدل دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه دا مارونو معجزه ست شعر هر هغه کار چې د پیغمبر مبارک نه
هغه خلکو ته ښکاره شي او هغه د عام عادت او د عقل نه بهري. عام عادت کې هغه نه ښکاره څرګندېږي د چا نه، او عقل هم وایي چې دا دې څرګند نه شي، او مخلوق د هغې د مثل د هغې د نقشې د جوړولو نه عاجزي، دې ته معجزه وایي، او دا د پیغمبر د پیغمبرۍ دلیل. دې کې څوک دویمه خبره نه شي. قرآن شریف کې د لویې معجزې ذکر دی. د مکې کافر و ابو جهل او د هغه دوستان پیغمبر علیه السلام مبارک ته وایي چې موږ ته یو معجزه ښکاره کړه. جبل ابي قبیس باندې نبی علیه السلام ولاړ. ښه که د الله نه سوال وکړم دا سپومۍ راته دوه ځایه کې وبمنې؟ یو بالکل. اقتربت الساعة وانشق القمر. پیغمبر علیه السلام مبارک اشاره وکړه، سپومۍ په منځ دوړه کړې شوه. یو په غر و یو د غر نه لاندې اخوا لاړه او بیا یو ځای شوه. ابو جهل څه وایي؟ دا د جادو دي نظربندي را باندې. ښه نظربندي خو په تاسو به چلېږي وی تاسو د بهر خلکو نه تپوس وکړئ، د نورو علاقو نه، او ستاسو کومې قافلې چې بار تللي دي چې راشي هغې نه تپوس وکړئ، که دا هغوی هم لیدلي بیا به دا جادو نه بیا بني. نو کومې قافلې چې شام مصر وغیره ملکونو ته تللې وې او هغه رالې هغې نه یې تپوس وکړو، هلکه په پلانکې شپه تاسو سره لیدلي یو لویه خبره هم نه دي وي سپومۍ دوه ځایه شوه بیا یو ځای شوه چې څوک به راتلل هغې به دا وي یاره وي ستا د جادو نه غټ جادو بل نشته، وي دا په ټولو خلکو چلېږي. دا معجزه وه د حضور پاک. داسې نورې ډېرې دي. د بدر په موقع کې صحابه کرام فرمایي، بخاري کې حدیث دی، نبی علیه السلام د شپې نه راغی مونږ ته ویل چې راشئ، لاس مبارک یې کېږدو، هذا مسرع فلان غدا ان شاء الله. سهار له به پلان کې کافر دلته پروت په بل ځای لاس کېښود، سهار له به پلان کې کافر دلته پروت په بل ځای لاس کېښود، سهار له به پلان کې کافر دلته پروت دي. د یو یو کافر نوم به یې غشته او په یو یو ځای به یې لاس کېښوده. وی قسم په خدای چې سهار له جهاد وشو چې د نبي علیه السلام د کوم کافر نوم غشتې او هغې سره یې په کوم ځای لاس ایښودی وی هم په حقه دی هغه کافر مردار پروت و د هغې نه سوتر برم اخوا دېخوا نه. دا پېشنګویې دي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم. او خود په غر ولاړو، غر وجړقېد، زلزلې وکړه. یو ورسره حضرت ابوبکر و، یو حضرت عمر او یو حضرت عثمان، او سپهر د لته مبارکه راوبروله. یسکن احد الار شهدا انما علیک نبی، یو در باندې پیغمبر ولاړ، و صدیق دو در باندې، یو در باندې صدیق ولاړ دی، ابوبکر ته اشاره ده، و شهیدان دو در باندې شهیدان ولاړ. عمر رسول شو، حضرت عمر هم شهید شو، حضرت عثمان هم شهید شو. یو بل ځای کې یو صحابي وایي نبی علیه السلام روان و زور پسې لاړو، یو باغ ته وی زه د باغ په دروازه ودرېدم، په دې کې حضرت ابوبکر صدیق راغی، وی ما ورته ودرېږه اجازت ته روان چې صاحب ابوبکر راغلی دی اجازت غواړي، وی اجازت ورکړه او د جنت زیری مې ورکړه، مې اجازت هم ورکړه او د جنت زیری مې ورکړه. بیا دروازه وډبېده، څوک یې؟ وی عمر یم. مې ودرېږه په قلا، الله رسول عمر راغلی دی، وی د جنت زیری مې ورکړه او د شهادت هم ورکړه، د جنت مې ورکړه او د شهادت مې ورکړه. په دې کې دروازه وډبېده، حضرت عثمان راغی رضی الله عنه، مې ودرېږه اجازت ته غواړم، صاحب عثمان اجازت غواړي، وی اجازت هم ورکړه، د جنت زیری مې ورکړه، د شهادت هم ورکړه، خو سره د مصیبت نه ګوره. مې چې د جنت زیری مې قبول کړو، د شهادت هم سره د مصیبت نه. وی الله المستعان، الله نه مدد. همغسې شو، حضرت عمر شهید شو، حضرت عثمان رضی الله عنه سره د یو لوی مصیبت نه او د ازمایښت نه هغه ته هم خدای پاک شهادت ورکړ. دا پېژنګویې دا د حضور پاک معجزې دي. ګورې زما خطا نه شي. معجزه دا چې خدای کله وغواړي د پیغمبر نه څرګندېږي، او چې خدای ونه غواړي نو معجزه د پیغمبر په اختیار کې دي. الله ورته کې واچي هغسې وشي چې الله ورته کې وانه چي نه کېږي. ډېر وختونه دي چې نبي علیه السلام به وږي و، شپږ اووه ورځې ډوډۍ به نه وه، خدای به معجزه نه ښکاره کول نه به راتله، او کله به چې الله وغوښتل چې معجزه ښکاره کړي نو معجزه به ښکاره شوه. نو معجزه د پیغمبر د پیغمبرۍ مضبوط دلیل دی. د پیغمبر پیغمبري دا په خلک چې سوچ وکړي او فکر وکړي نو پته لګي یاره دا خو د عقل او د عادت نه خلاف شی دی، او چې د پیغمبر نه دا شی څرګند شو نو معلومیږي دا چې دا د خدای را طرف نه د نبوت یو دلیل دی. حضرت عیسی علیه السلام به مړ جام دی، بلګي مرض والا باندې به لاس راخ کړه، هغه مرض به جوړ شو، او چې ما درزاد لون به د مور نه پیدا ړون هغه به لاس یوړه به خدای پاک جوړ.
زمارونو دا د حضور پاک معجزات او دا ټولو نه لوی نبی رسول الله یو حدیث کې راځي چې څومره د پیغمبر معجزه غټي او یا معجزې ډېری وي په امر به هغه مړ دي دوی زما معجزه قران دغوي قران غټه معجزه نو تر قیامت پورې همیشه معجزه ده یو امید لرم چې خدای به د محمد د نور امتونو زیات دي یو فرق دی په یو قوم کله معجزه غوښتله او معجزه راغلی ده او بیا هغې نه پس هم قوم انکار کړی دی نو هغه بیا خدای تباه کړي که بې له غوښتلو نه معجزه ښکاره شوې ده او قوم انکار کړی دی نو تباه شوي نه دي چې وغواړي او بیا معجزه راشي او بیا ته انکار وکړي نو قومونه خدای تباه کړي لکه د صالح علیه السلام قوم اوښه وغوښتله اوښه راغله قی به یې ورکول او د هغې نه پس انکار وکړو نو قوم خدای تباه و برباد نو د نبي علیه السلام نه بعضې وخت کې معجزې غوښتلې شوي دي چې ته مونږ ته دا معجزه ښکاره کړه دا ښکاره کړه هغه به ویې نه ما ته پته ده که دا معجزه خدای زما په لاس خدای ته سوال وکړه چې دا معجزه درکړي زه د خدای نه سوال وکړم او دا معجزه خدای په ښکاره کړي ما ته پته ده تاسو بیا هم ایمان نه لرئ دا عادت او د عرف نه او د تجربې نه راته پته نو بیا به تاسو خدای ته باندې دا غټې معجزې وې د نبي علیه السلام د نبوت او د پیغمبرۍ او په دې معجزاتو زمونږ ایمان دی ښه پرې زمونږ ایمان دی پرې به مونږ ایمان لرو چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ډېرو لویو معجزو خاوند او خدای پاک ولې ډېرې عظیم معجزې ورکړې دې نه معلومېږي چې نبي علیه السلام معجزات ډېر دي عمر ډېر دی او په ټولو پیغمبرانو کې د لوی شان خاوند او د ټولو پیغمبرانو سردار هم دی او په بیت المقدس کې ټولو پیغمبرانو امام هم پاتې شي پټه معجزه د معراج هغه مې درته مخکې ویلې ده کنه اوکې رب العالمین مون د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان خدای پاک زموږ د پیغمبر علیه السلام تابعداري نصیب کړي او خدای پاک هم د ګناه او د ګناه د اسبابو نه پابند کړي وساتي او کوم کړي دې راته خدای معاف کړي دا دام دعا کې زموږ یو ملګری دی په دې کارخانو مارکیټ کې دکان دی هغه څه دعاګانې غوښتې دعا ورته وکړې خدای پاک ولې دنیا او د آخر خیر او برکت نصیب کړي او څه بیمارۍ هم دي پکې یو ملګری ما ته سار ټلیفون کړی یو ملګری د هغه بچي نشته هغې ته مله دعا وکړې خدای ورته نارینه اولاد ورکړي بعضې نورو دوستانو په ټلیفونونو دعاګانې غوښتې دي چا هم چې دعا غوښتې ده خدای هغه خلک هم درته معلوم او د هغې دعاګانې هم درته معلوم دعاګانې ورله قبولې کړي او بچو ته به دعا وکړو خپلو بچو ته زمونږ بچو ټولو ته دعاګانې وکړې چې خدای پاک انیس احمد یادوي په تېره جمعه ته مونږ ته تقریر کړی دی خدای دې عالم فاضل کړي او ستاسو زمونږ بچي دي ټول خدای نیکان کړي الله دې صالحان کړي خدای دې مونږ تاسو د لوفرو د جنو ساتي الله هم د دنیا او د آخر خیر او برکت نصیب کړه او د دنیا او د آخر د فتنو او د مصیبتونو آفتونو دې الله مونږ ټول محفوظ وساتي رب العالمین که څوک مریضان دي په دې جومات کې یا په کورونو کې ټول الله شفا ورکړي که څوک تنګدسته دي او فقیران دي خدای ته د حلالو رزق فراخه نصیب کړي او پروردګار که د چا کاروبارونه ته په ګوره برکت واچي چا د څه مشکلات دی هغه په خیر او په خوشحالو باندې بدل کړي او بیا سوال کوو باید دوستان اولاد نشته خدای ته ول نارینه اولاد ورکړي الله خیر وکړي زموږ په قیدا کریمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد رسول الله دې هم په خبرونه ټلیفون کړی دی بیمار دی رب العالمین دی ولا شفا ورکړي الله دې ول شفا ورکړي دا ټول څنګه ریښه ده یو د سازان کېږي خو بهتر دا چې یو د ستیو کې نظر دی کړي باندې د لمبلو واجب شوي وي او دې بیمار دی نشي لمبلې خیر په تیمم باندې دی موس او د دمتوب کیسټ خرڅول د ګناه کیسټ خرڅول د ګناه میموري کارت خرڅول دا ټول ګناه ده یو خبره ذهن کې لګوا چې دا خبره رااله بعض خلک په موبایل باندې میسجونه خوایي او بعض انسان په دې میسجونو کې اس قسمه تحقیق نه کړي د دروغ میسجي تحقیق نه کړي بل ته فورن خوایي نبی رسول الله فرمایي کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع وإذا أرى إنسان غد دروغ جن بالنشتة یو خبره وره زری بل تورسه او تحقیق نه نو دا اوس بعض وخت په خلک میسج کول کې زبانیم خبر د مر اوالي ور او غلطه مسله به خلکو ته خبره ما ته سپت ما ته خلک ټلیفون کې تر ملا میسج کو شوی مې زه خو په میسج پیغام نه راځي چې لذي نه خبره بلا تعویل دې مې زه خو نه خبر ها اوس ما دا میسجونه خواره شي چې قرآن شریف کې پیغام هم ویخته اوله په کې پراتی سوګي د روزي مبارکي سوګي د ګيري مبارکي سوګي سر مو
دا ولې دا ظلم کوي دا خلک؟ خو چې یو لره ورسېدې زر بل ته ورسېد، بل لره ورسېدې زر بل ته رسېد. ویښته په قرآن شریف کې د پیغمبر علیه السلام څه کوي؟ دا ولې په نبي هم دروغ وایي؟ چې دا خو چې څوک تلاوت کوي نو د هغه د ګیرې نه یا د سر د زنانو نه خامخا ویښته پرېږدي، یا د ځمکې نه هوا دا ویښته خو باریک شی دی اوچت کړي او په قرآن شریف کې پرېږدي، یا دا بعضې بوټي د هغې هغه نري نري تارونه د ویښتو په شان دي په دې هوا کې دا خواره کړي او په قرآن شریف کې پرېږدي. هسې تاسو نه تپوس کوم چې زما ویښته دي مثلا د تلاوت کوم یا ته کې او په قرآن شریف کې پروت دی او ازادي زما یا ستا او ته وایې چې دا د پیغمبر علیه السلام دی، نو خپل ویښته د پیغمبر ویښته ویل به ګناه وي که به نه؟ دا ولې دا خلک داسې کوي؟ دا پراپګنډې به کوي، یو ته وکړي میسج بل ته وکړي پلان کې خوب لیدلی دی، پلان کې خوب لیدلی دی، پلان کې خوب لیدلی. دا فضول میسجونه مهرباني وکړئ مه کوئ چې په یو خبره د تحقیق نه یې کړې، یو خبره تحقیق ته نه رسېدلې او په میسج کې دې خواره کړله، نو پیغمبر علیه السلام وایي چې بل ته خبره ورسوله او تحقیق یې نه کړی د ده نه غټ دروغجن بل د پیغمبر د وینا مطابق ځان په دروغجنتوب کې مه یو سړی ته میسج راولېږي د هغې تحقیق وکړه چې واقعي دا مسله د دین دا او که نه ده، مولا نه تپوس وکړه نو که وي نو بیا خور کړه او که نه یې